او تپوس مې کړه یو بله چې تېرېږم تا په وخله تا ته ویدلې ولې واده دې اوې چېروان مې شو ګوګله زړګي مې وې چې داسې کېږي کله لیلا زما د بچا کېږي کله صنمه مې وې غزله چې تېرېږم تا په مخه چا لیونۍ څه شوه څه ګفتې ولا لا هوايا کېنه کنه لیونۍ څنګه هیما یم څه ګفتې ها یم دا راته ووایه که نه چې هغه داجي ګل ډېر لوپړ شوی دی دا جګول خو خبر نه بس سرسي اوزي با ما خام راشي او دا راته ووایه چې هغه باجي خوړل مې نو کړی نه کراچۍ ته چې ته نه نه دی د دې بیخ بنیاد وباسي ویم په چربونو باندې چربو یم اورې که نه یم تاسو وی هلا لا چه نیشتا په نیشتا دا څه د سامان بسو د بیخونه باسه سپګنې وی سامان به څوک وړي زما څه کار د سامانو موږ شته که نه دا جګول ته وایه که نه ها دا جګول به سره کارونه کوي نو ولې څه کوې زما ناس به سره سکیو نو خورم سکم به نه زما ښځه کم ده چې کله ښځه وکړم زه یې که راولم دې کور ته نو بیا به کار کوم که نه وایي ښه ښه څه ته وایو کار کوه کار خو کوم که نه لیونی ویم کار خو کومه خو زه ځم چاته بندوبست کومه ویم الوا پخولی شي الوا نه ته نه پېژنې الوا ولې نه پېژنم نو ته ولې نشي پخولی سیره ځه ورشه ته سامان وړه ځه سامان وړم خو هسې نه چې هغه بل ځل دې راله الوا پخ کړې وه چې هغه څوټې یې پکې اچولې وې د خدای نېکبخت دی ویم په څرمونو مونو سره بیا هغه شان الوا پخانه کې صحیح ده صحیح ده ځه ورشه سامان وړه ځه زه سامان وړم ښه ها او که ولاړ شوم که نه زه به هلته خپلې چنغلې سره ملاوېږم خره ده پاته ښه دونه سپګنې اور ډکې وړې خدای له تباه کا مدان ځان مې تیار کړی دی الله دې چې مرد کېم راغلی موسم ښه دی یو شعر به ووایم دونه ګرمي نشته وایي ستا دې په خپل حسن قسم وي ستا دې په خپل حسن قسم وي که یار دې بل وي ما ته مه خانده مینه ابه راغلي ځمه چې ورشم دونه ځان باندې مې خواري کړې ځان مې تیار کړی دی په رشتو کې مې درار راغلی هم رانه خبر سره عذاب یې کړمه خو دې دې بې خو باسي خو لا نه دی راغلی د لوارانو کټک پې جوړ دی اوی دلته څنګه وعلیکم سلام د خدای نېکبخته دونه په بخت کې رالم چې اوس په دره موسادن واړه کړې وه څنګه ښکارم ماشاءالله ډېر زبردست ښکاري څونه ښایسته ښکارم په 100% کې به څونه یاره په 100% کې به کمه Oh no! Oh no! او کنه صحیح ده ځه څه کوو راځه د سیند غاړې ته راغورځو نه دغه د وکیلو ګپ سپ په ولګوو چېرته رور مې را نه شي که نه شکي دي را باندې ټول روز نه راځي ولې مدکي خان تا د کمزوره ښکاري هسې مې دا تماچا اچولې راته زما نوم مدکي راته چې په یو ځای پروت وم هغه ځای دړې وړې کړم خو د لاس د لاندې کتاب هم ترې نصیب راځه مړې دا خبرې پرېږده راځه 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 سب سب کوو خسته خسته په دې غټه غټه به زه کښېنم دلته ته مه کښېنه ولې تا خو طبیعي شم راځي زه غټه یم دلته به زه کښېنم کښېنه مړې د خدای نېکبخت دی ته مې ښایسته تازه اوبه دي همې خسته اوبه دي ووایه که نه څه دي چې خپله چې زه درغلی وم بیا چې تصویر راوې نه بس مړه څوک به څه ووایي تا نه مې د پلار بادونه نفرت ولې دي دا ولې والله پته نه لګي چې ما دې ته څه بد کړي دي چې ما نه دونه نفرت دی
خو یو کار بل دی هغه توره باد نه وي میخې هغه سوټه خدای دې تباه کړي هغه ورته د ځانه چې کوم دی شریف جوړ کړی دی تیار د غنځاخي په شان دی راټول شوی دی نو بېلتي خو مې مه کوه که نه د خدای دې بخ کړي دا خپلو پیسې ګپ لري داسې وي هجر کړي وګوره دا څوک دی صبر وکړه اوس ورته مونږ یوازې خدای دې بخت دې لږ صبر وکړه کوې لیدم خیر مې نشته هېڅ هم نشته زه د سره یم قسم په خدای زه به وطن دا دما ښه ده ما کویدن کړې وه او ته ما یې راکړې ځواني مرګ مړ شي اوس به مې وچاکوي اوی راځه زه یې ورته پرېښودم الله دې خیر راشه مړه دی اوس وګوره وا لږ یخه یخه یاره ډېره زبردست لګي ښه په جارو اوس د خدای اوس د خدای دې پله کړې ده نه منه دا درې کا لړ په کوکانه ورګه دا به هم لړ کوکانه مړه یخه یخه وا د باندې لګي راګه چې دې خو یې ولمه دا به زوله ما ټوپې مې ولمه دا اوله دا زموږ د مل قانون دی ښه واو دا دا څه دې کې ولې دا وا د باندې صحیح لګي چې ترکونه خو لا شوي دا قاسي داسې بیا مې ولیدې که نه نو شرمن به دې واړم اوس د هغې خیر نشته ښه अरे वापस ठोकते ना हो मलडकी लगा अभी देर से टकना दाया खैर लगे अच्छे दाया खैर ओके ورګه چې خو به سوار شم هغه اسم پیژنم ها دالې پروت دی وای لالا تا ته خو ما وی که نه چې د زرګې نه صحیح شه د سر دې وخوړو لالو لالا نه لالا تا ته خو ما وی چې سر دې وخوړو زیو ازر راځي لاندې ټولو خورو لاندې به شو جاړه ما په صاحبه کې شته ژوندی دی سمړ خو نه دی وای زه نوی راغلی یم او د علاقې خو ما ته پته نه لګي دلته خلک چرسونه سکي ارسه سکي که نه چرسونه بنګونه سکي نه چې ته خو به ترې خبره چې ومې خانو ما ته پته ده هغه زه باندې ژوند شو کشکو که نه نو د چې کار دی هغه د ټوله عیش ما نستي ته خو چې دا څونه خبرې کوې نو هغه چرسیان به رانه ټول تښتېدلي نو بیا به داسې کار کوو باندې بیا لیکمه ستا دا خبرې خانو ما باندې خندا مه کوه د خندا لوښه شو ځه چې زو راځه زم راځي ریسټ ټکوه چې خوښه مې هسپتال ته بیا یوسو فیصله به دا د پولیسو کیس دی چې پولیس راشي خدای دې پولیس راولي ته سره وګوره خو چې پیر خالې دې سیټ ټکو مزه یې وګیا نه کې وای لالا دا به څه کېږي خدای زر کړي ته خدای تباه ورباد دي والله روايه که نه خانو غوږ کېده غوږ مې ایښی هلته غوږ کېده ما ته مېږه د ده اواز راځي او لکه شور خو دې ته را چې ورته دا څه چل دی ته راځه
چې چو صاحب راغی لکه دا څه مسله ده؟ هلو. دا څه مسله ده؟ چو صاحب حاجي زه چا عمل کړی دا هغه سړی ته پیژنم ما دې کور معلوم دی پولیس مامو تاسې کار یې که نه دا لکونه سم دمرو وتو ما دې درم بازار ته حلوا سامان ورته مال حلوا پخه که څه په چا دعوه شته؟ خدای دې تباه ورباد کړي هغه زر که د هغې پسې روټ و چې د به هغې له ورشمه چو صاحب دا سره د زر کې هغه رور دا عمل کړی دی ځکه چې دا سړی وګورو چې مړ دی که ژوندی دی یار دا یار چې دا سړی دا خو ټول د مرغۍ عمره دی که دی ژوندی نو څه پیو که دی مړ دی لکه ولداره سړی راوچت که راول پرېږده اوږې مخې کړو سړی راوچت که بس که کنه مړی دی ونه اوبه پکې نور نشته وژنې مې د خدای نېکبخت دی ویم داسې کړم که نه چې سمې د پاڅېدو نه ویستم لالا کور کې خو دومره خبرې کې او با خو د چا د زور نه هغه په ما باندې څومره غټ دی د خدای نېکبخت دی او دا جګولو څه پورې نه دی راغلی دا جګول بار ودرې سار ودرې څه چلو په مردکیه ته بیا رالي ولې ستا ما سره سیمه ده ستا د لاسه خو د ما روټ وګوره تباه ورباد شو نو دې کې زما څه قصور دی دا پکې ستا دی که نه اوه خدایا پاکه دا په ما ګزار هسې مهربان وکړه خدایا پاکه جریکو خدایا پرېږده لالا پرېږده کنه زرکې پرېږده کښېنه جګړې مه کوئ سړیه موږ پسې یو او تاسو پسې یې ځواني مړ چې هم ستا د لاسه خو مې دې نه والو خوړل سپږوجنې نه نو به چې ستا د رور د لاسه والو خوړل دم مه چلوه ولې مه چلوه تا دا په ما ګزار څنګه وکړو هسې مهربان وکړو ولې دې وکړو ستا د لاسه د ما روټ وګوره او کنه څه چل دی پکې عمق قشې دی نو هغه شي دي خدای نه شانتي زیړ مخ نیولې دی او لاسونه خوږېږي پینه خوږېږي په دې کلي کې بنده تنګ شي کله د چا مسلې وي او کله د چا مسلې وي چا نه خره پټه شي چا نه سنډه یا الله خیر ولې بچې خیر خو دې بس خدای خیر کو خو دې خو خیر کو څه چل شوي دی سم نه خدای خیر کو دا جګوله بس تپوس مه سلوري خو څه چل خو شوي دی ځکه خو منډه مه کوې که نه ساسه وایم سم نه ګودر ته تلم ورور مې ولیدم نه ګودر کې رول نه چل شو بیا هسې داسې ویرېدم شانتي نه نه څه چل خو شوي دی نه بابا څه چل نشته ګوره خبر مه پټوه ښه زما خی ته بیا هغه مردکې دی که بلاګې دی هغه سره به مېلاو شوي او ورور د باندې پاسه به راغلي نه خدای دې نه کي زه په هغه څه چل کوم زه په هغه څه چل کې په هغه څه کومه پاسه خبرې د الټه پلټه دي د بیخو نه باسه خبرې به سمې نشي کولی د دې خو ټولې خبرې الټه پلټه دي خدای دې خیر کوي چې څه چل شوی دی یا الله خیر ولې چلو شو زرکه څه شوه زرکه دنه ولې یو خو یې مړ کړو څوک دې مړ کړو هغه مه کړې بردکې دې ملک موږ نه دې کار وکړو دا زرکه بچه به او خبره وره کېنه ټول زنه لاکو بردکې دې ملک ولې هلته که صرف په خپل کې بیا ناست یو ځای ګپې شپې یې لګولې دا خلک به څه وایه دا خلک به څه وایي خلک به خو ډېر څه وایي خو تا راته ووایه وایه ته په تملس بیا نه نو تا دا مردکې ولې مړ کړو نو خو وس یو څو غوپې مې ولګه چې بیا یې مې وکړ بیا یې مړو بس ما د خپې راویستې نو هغه کې څه دي هغه سمه چنچړه ده څنګه د خور سره خو ګناهګاره وي دا له ګناهګار خو زه ستا خور کې هم چل دی که نه نو خو تا پرېږده وژنم که نه پرې مې ده او خبره وره پرې مې ده وده او خبره کېنه نه اوس خو پولیس لاغې بیا به څه کوي څه به کومه پټ به شم تښتم به د ګناه خو زما نه ده ګناه نه ده ګناه د هغه ده Isučio se da kore دی وروته ووته څوک یې لکه پولیس والا نه ته پته پولیس والی یې خیر پولیس چل شوی دی تاسو یې مردکې والے مردکې والے څنګه والی زوی د کم ځای دی اورګه زوی به تا بوزم نه نه اورګه زوی ته به زوی ته اواز زوی ته به زوی د کم ځای کې اواز بچا تلاشه
ناس ابوزي بي لا فيك رواب يا ولد مخك ولا خبر ورا خبر ورا خبر ورا خبر نه خبرت څه مړ نه دی باندې دی خو سړی والد راپورټ یې کړی خبره بیا کوه ښه ها به خاموشه مخکې شه به خاموشه استاذ ولا لا ترى باص تليفون ترى بعد ما شيء کاکا جی سلام علیکم وعليكم السلام دا راتوی کاکا جی څه مسله څنګه د یاد کړم یو ولا غلط چنده خبچه وجه درشه هغه مردکه چې کوم دی کنه هغه زوی والد د سړیتوب کار یې کړی دی یو نو سړیتوب کار خو هغه کړی دی خو بې سړیتوبه کار خو وشو هغه چې کوم دی پولیس والا بوته دا څه ویو واو ښځه ته غم مه کوه کاکا جي زه ورځم انشاءالله د تاڼې په دې لار به یې روان کړي یو نو دې کې دا یو میاشنا دی دا معراج عیسی ده خبره مې وره جی جی مړه هغه مردکې سره دی هغه د چنچړې په شان چې خدای دې د دم بې خوباسي چې څه غم دی نو به زوم دپاره راغلی دی خامخا ګورې ښه کاکا جي غم مه کوه داسې خبره سه چې د هلک په تاڼه کې ووایي ریمانډ پې وانلي زه د هلک ته د لاسه کمه دې ته واپس راولم نورې خبرې به بیا کوو زه ټیک شو ټیک هېڅ غم مه کوه ځه د الله په امان بېغمه شه ځه بابا غلط د خدای بې خوباسي